د خوشحالۍ نه ډک خبر دا دی چې د کرونا علاج پیدا شو. دا چې څنګه یې علاج کیږي نو په دې ویډیو کې به یې تاسو ته روښانه کړو. خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هغه ناروغان چې د کرونا ناروغۍ څخه روغ شي د هغوی بدن کې انټي باډي تولیدېږي. د صحتیاب شخص د وینې څخه پلازما جدا کیږي او تر مشخصو معایناتو وروسته ناروغ شخص ته چې ان ګروپ ولري ورکول کیږي. ناروغان ورسره صحت پیدا کوي. ښه خبره دا ده چې د وینې څخه د پلازما د بیلولو او د هغې ساتلو لپاره ټول وسایل او تجهیزات د پخوا څخه ننګرهار، کابل او د ټولو حوزو د وینې بانکونو کې موجود دي. پورته میتود چین حکومت د امریکا FDA ادارې تایید کړي او عملاً ترې استفاده کوي او د وروستیو کې د پاکستان، سند او پنجاب صوبو کې هم شروع کړ. عامه روغتیا قدرمن وزیر سره وویل ډیر ژر به پورته پروسیجر افغانستان کې شروع او په کرونا ناروغۍ اخته کسان به نجات ومومي.